د افغانستان بهترین اورو پچونکي اتلس کلن تنکي ځوان ماستر بلاستر عبدالله مزاري تو پچون تر غلې ده ګورو چې دغه خامخ ولالک څنګه بال کوي د حضرت زازي په وړاندې لومړی بال کوي عبدالله مزاري د غاټ شراکي ورکړ او بال د پولي او پټي څخه د باندې گزار کړ د شپږو منډو لپاره څومره بهترین پلیس او پلیسمنت تاسو د میسنګ بوجای د نو بولنو قاتل افسر زازه په سکرین باندې ولیده عبدالله مزاري ویل چې پروا نه کوي سلامونه ملګرو ستړي مشئ تمه ده تاسو ټول ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي سید منصف شینواري را سره په زړه پورې او له جذبو ډکه کمنټري واورئ دا هغه کمنټري ده چې کله حضرت الله زازی په عبدالله مزاري باندې په یو اور کې شپږیزې وهي نو راځئ دغه جذبناکه کمنټري را سره هم واورئ او ترڅنګ یې د شپږیزو څخه خوند واخلئ هغه وخت کې چې حضرت الله زازی په قوم کې وه عبدالله مزاري راګیر کړه په یو اور کې شپږیزې وهلې نو راځئ دغه ویډیو را تر پایه وګورئ او د سید منصف شینواري له کمنټري خوند واخلئ د افغانستان بهترین اورو پچونکي اتلس کلن تنکي ځوان ماستر بلاستر عبدالله مزاري تو پچون تر غلې ده ګورو چې دغه خامخ ولالک څنګه بال کوي د حضرت زازي په وړاندې لومړی بال کوي عبدالله مزاري د غاټ شراکي ورکړ او بال د پولي او پټي څخه د باندې گزار کړ د شپږو منډو لپاره څومره بهترین پلیس او پلیسمنت تاسو د میسنګ بوجای د نو بولنو قاتل افسر زازه په سکرین باندې ولیده عبدالله مزاري ویل چې پروا نه کوي لاس جګ د لاس لوهه جګ کړه یو ځل بیا دلته غړ گزار ده ویش کو بازار باندې بال یې دوه کله کړ یو کله د دوبۍ په سرکونو بل کله د شارجې په لوبغالي کې مزاري په سر وختان نخکاری د شپږیز زری وختان الوزي پرشر لاندې ده څو شرک کورې څومره بهترین غمال راواخیسته دلته د مزاري د کیریر زوال شروع ده مثلا بیا عبدالله مزاري د دریم بال لپاره چمتوالی نیسي عبدالله مزاري ګور چې په دریم بال باندې سکی د حضرت رحم پر راضي کنه امپیر را تیر شو خپای چانګ کړه دلته ورډ بال ده او په مقابل کې امپیر لاسونه چانګ کړه مفت منډه حضرت زازي ته مفت یو منډه په جب کې ور واچوله په دوه بالونو باندې 13 منډې ورکړې دي ګورو دریم بال به بیا د سر نه کېږي ګورو غاټ شاټ او بال د مخالفه په دس کول کې څومره ښه ولوباو دغه بال امپیر لاسونه واته ونیول د شپږیزې اشارې ورکړل تاسو افغان مینه وال ګورئ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د شارجې لوبغال ته راولی دی او ځل بیا دغه شاټ څخه خوند واخلئ څومره ښه یې لوبولی نوموړي عبدالله مزاري په درې بالونو باندې 19 منډې ورکړي دي مزاري خپه ټانګه کې بال ور واچوي په مقابل کې اجازه کلک گزار ورکړي بونډۍ نه پسې واړی ځل بیا چمتو دی څلورم بال لپاره سپیډ مخامخ او غټه شپږیزه څلور بال یې کړي دي 15 رنزونه ترې اخیستي دي بار بار تاسو ګورئ سر زازه په سکرین باندې راخلي نوموړي د افغانستان لپاره ګڼ شمېر تاریخونه او ریکارډونه جوړ کړي دي په ګینز کتاب کې یو ځل بیا عبدالله مزاري ګورو 5م بال ته پوره چمتوالی نیسي څلور بال یې کړي 4 شپږیزې خوړلي دي ګورو 5م بال ته خپای چانګه کړه او غټه شپږیزه بال مستقیما د نسیم شاه په غرونو کې بال مستقیما د نسیم شاه په پوسته کې بال مستقیما د نسیم شاه په دشتو کې بهترینه شاټو د همدې لوبې وړاندې عبدالله مزاري په یو مرکه کې وایي چې ما د دې لوبې وړاندې کور ته زنګ وکړ چې وکټ مې واخیسته نو ډېرې خوشحالۍ او چغې به نه وهئ ځکه زه نه غواړم چې زما له لاسه ګاونډیانو خوبونه حرام شي ګاونډیانو ته مزاحمت پېښ شي نو کور ته مې زنګ وکړ خبر نه وم چې دلته د باندې د شپږیزو او څلوریزو باران دی خوله کې یې ګوته وایي خوله نه چې په څټ کې هم ګوته وی نه خلاصېږي ځکه یو داسې خطرناک بیټسمین ته په لاس ورغلی د خلاصېده ترې مشکل دی وروستی باندې ورډ پسې لاړه او غټه شپږیزه بال یې مستقیما درځان کې بعد کوڅو ته راګزار کړ دلته په دغه شپږیزو سره د عبدالله مزاري د کیریر بلستنې بسترې کمپلې ورټولې کړې او دغه شپږیزو سره به د افغانستان اته کاله ټیم وخوړ په مفتو کې بغیر د کوم پرفورمنس نه حضرت زازي
سو ګورئ افسر زازی خوښ کاري شپږیزې لالا وهي او سوټې بسم الله وهي. حضرت په دغه شپږیزو د عبدالله مزاري په روزه کې لغته ووهله کیریئر ور خراب کړ.